اوس د پنځو پیغمبرانو واقعیت بیان شو موسی علیه السلام واقعه روانه ده نو دلته اوس الله سبحانه وتعالی یو قانون بیانوي هغه ده چې کله الله سبحانه وتعالی یو پیغمبر راولېږي او خلک د هغه مخالفت وکړي نو الله په دغه کلي باندې د هلاکت ته راوستو نه مخکې دا کار کوي چې په هغو باندې فقر راولي غریبي راولي بیماریانې راولي امتحانونه پرې راولي دا پرې ولې راولي کېدای شي دوی واپس شي الله سبحانه وتعالی ته ښه نو بس خو واپس شي خو ډېر داسې دي چې الله سبحانه وتعالی به د هغوی تذکره کوي پر زړونو د هغوی مهر لګېدلی د زړونه یې سخي د دې سره هغوی ښه سخت شي بیا په الله سبحانه وتعالی فراخي راولي او د الله امتحان په دوه قسمه یا غریبي او یا د مال پراخي الله سبحانه وتعالی بیا دغه سختې ختمې کړي دا نعمتونه پرې ښه راووروي دې لپاره چې دوی په دې کفر کې او په دې سرکشۍ کې ښه ورننوځي نو دوی هغه زړونه ښه سخت شي بلکې دا بیا وایي دا نه چې د الله امتحان دی ګوره مخکې سخته اوس راحته د الله امتحانونه داسې نه وایي وایي داسې ازمې خو نه دی دا خو د زمانې طریقه ده ګوره زمونږ پلاران نیکونه په هغو ته څومره سختې رسېدلې هلته په اوله کې په هغوی باندې الله غریبي راوستی و که نه چې هغوی به نرم شي خو نرم نه شو الله پې مال پراخه کړو دا اوس د هغوی هغه بچي دي وایي وګوره زمونږ د پلار نیکه ته څومره سختې رسېدلې خپل دین یې پرېښودی خپل دین نه اوړېدلي وایي نه نه اوړېدلي وایي په هغه سختو حالاتو کې چې هغوی د خپل دین نه نه دي اوړېدلي نو ما ورته به په دې پراخۍ کې او په دې نعمتونو کې سره الله د خپل دین نه واوړو موږ خو به بلکل خپل دین نشو پرېښودی الله دا خلکو خبره کوي وما أرسلنا في قرية من نبي او ندی لګلې منګ یو کلی ته یو پیغمبر الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء مگر ونیول منګ اوسیدونکي د هغې په تکلیف د مال او په تکلیف د بدن کې لعلهم يضرعون د دې لپاره چې هغوی عجزي وکړي الله ته ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بیا به بدل کړو منګ په ځای د تکلیف باندې ښه حالات دا هم د الله امتحان تکلیف به ختم شو ښه حالات به رالو حتی عفو تر دې چې ډېر به شو دوی وقالو او دا به وویل قد مس آباءنا الضراء والسراء یقینا رسېدلي وو پلارانو زموږ ته تکلیفونه او خوشحالۍ هغوی خپل دین نه پرېښوده نه موږ به څنګه پرېږدو فأخذناهم بغتا نراوبني والمنغاوي ناسابا وهم لا يشعرون وغين بويدل وستدين بعد الله سبحانه وتعالى دي إيمان طرفت ترغيب وركي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أو كچرت كيلو والو إيمان راولي أو تقوى كريوي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض نخامخا راکول او کړی به وې موږ په هغوی باندې برکتونه د اسمان او د ځمکې نه په کلي کې په ملک کې په علاقه کې چې برکتونه راځي د هغې یو وجه ده چې د انسانانو کې ایمان او تقوا پکې ولکن کذبوا مگر هغوی دروغجن وګڼل پیغمبران فاخذناهم بما كانوا يكسبون نو راونیول موږ هغوی په سبب د هغه چې هغوی به کول افامن اهل القرى آیا دا کلو والا د دې نه بېغمه شوي دي ان یاتیهم بأسنا بیاتا چې رابشي دوی ته عذاب زمونږ د شپې وهم نائمون او دوی به ودی یره پکار دی الله الله وایي څنګه تاسو بېغمئ او داسې هم کیدی چې تاسو د شپې ویده شئ او زه باندې عذاب راولم او امین اهل القرى آیا دا کلو والا د دې نه بېغمه دي ان یاتیهم باسنا
چرا بشي دوی تعذاب زمنگا ضحا وهم يلعبون فوقت ساخ كيو دوی بلو بكي أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله بيردي دوي تدبير دلانا فلا يأمن مكر الله بس نبي يركيجي تدبير دلانا إلا القوم الخاسرون مقرأ قوم تتاوانياني مؤمننا مشر الله نيري زكي إمام حسن البصري رحمه الله ومؤمن كان كيو دلان يري او دا فاجر او فاسق انسان گناونه كيو بيام دلان يري دلان بامن كي نيري كي چير دلان عذاب براش دا مؤمنان سرد نيكيانو دلان عذاب نيري لسنا سهر العذاب راشي لسنا شبيل العذاب راشي لسنا الله بدي كار رونيس دا مؤمن حال وچه سرد تاواني نو دي دلان دا عذاب نبي بامن كيش زانو تلسي دي زخکاری چې ما باندې چرته عذاب نشي راتلی زه خو ځان له څوک یم دا د بېدینه انسان کار دی او د هغه سړي کار دی چې هغه تاواني الله سبحانه وتعالی دې تاوان نه موږ ساتي أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها آیا نه د ښکاره شوي هغه کسانو ته چې په میراث کې اخلي ځمکه اوس د پنځو پیغمبرانو واقعیت بیان شو موسی علیه السلام واقعه روانه ده نو دلته اوس الله سبحانه وتعالی یو قانون بیانوي هغه ده چې کله الله سبحانه وتعالی یو پیغمبر راولېږي او خلک د هغه مخالفت وکړي نو الله په دغه کلي باندې د هلاکت ته راوستو نه مخکې دا کار کوي چې په هغو باندې فقر راولي غریبي راولي بیماریانې راولي امتحانونه پرې راولي دا پرې ولې راولي کېدای شي دوی واپس شي الله سبحانه وتعالی ته ښه نو بس خو واپس شي خو ډېر داسې دي چې الله سبحانه وتعالی به د هغوی تذکره کوي په دې زړونو د هغوی مهر لګېدلی ده زړونه یې سخي د دې سره هغوی ښه سخ شي بیا په الله سبحانه وتعالی فراخي راولي او د الله امتحان په دوه قسمه یا غریبي او یا د مال پراخي الله سبحانه وتعالی بیا دغه سختي ختم کړي دا نعمتونه پې ښه راووروي د دې لپاره چې دوی په دې کفر کې او په دې سرکشۍ کې ښه ورننوځي نو دوی هغه زړونه ښه سخت شي بلکې دا بیا وایي دا نه چې د الله امتحان دی ګوره مخکې سخته اوس راحته د الله امتحانونه داسې نه وایي وایي داسې ازمې خو نه دی دا خو د زمانې طریقه ده ګورئ زمونږ پلاران نیکونه په هغو ته څومره سختې رسېدلې هلته په اوله کې په هغوی باندې الله غریبي راوستی و که نه چې هغوی به نرم شي خو نرم نه شو الله به مال پراخه کړو دا اوس د هغوی هغه بچي دي وایي وګوره زمونږ د پلار نیکه ته څومره سختې رسېدلې خپل دین یې پرېښودی خپل دین نه اورېدلي او نه نه اورېدلي وایي په هغه سختو حالاتو کې چې هغوی د خپل دین نه نه دي اورېدلي نو ما تا به په دې پراخۍ کې او په دې نعمتونو کې سره الله د خپل دین نه واوړو موږ خو به بلکل خپل دین نشو پرېښودی الله دا خلق خبرك وما أرسلنا في قرية من نبي او ندي لګلې منګ یو کلیتا یو پیغمبر الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء مگر ونی والمنګ وسیدون کې داغي په تکلیف د مال او په تکلیف د بدن کې لعلهم يضرعون دې لپاره چې هغوی یجزیو کې الله ته ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بیا به بدل کړو موږ په ځای د تکلیف باندې ښه حالات
دا هم د الله امتحانو تکلیف به ختم شو ښه حالات به رالو حتی عفو تر دې چې ډېر به شو دوی وقالو او دا به وویل قد مس آباءنا الضراء والسراء یقینا رسېدلي وو پلارانو زموږ ته تکلیفونه او خوشحالۍ هغوی خپل دین نو پرېښوده نه موږ به څنګه پرېږدو فأخذناهم بغتا نراوبني والمنغاوي ناسابا وهم لا يشعرون وغين بويدل وستدين بعد الله سبحانه وتعالى إيمان طرفت ترغيب وركي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أو كثرت كيلو ولو إيمان راولي وتقوى كريوي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض نخامخا راکول او کړی به وې موږ په هغوی باندې برکتونه د اسمان او د ځمکې نه په کلي کې په ملک کې په علاقه کې چې برکتونه راځي د هغې یو وجه ده چې د انسانانو کې ایمان او تقوا پکې ولکن کذبوا مگر هغوی دروغجن وګڼل پیغمبران فاخذناهم بما كانوا يكسبون نو راونیول موږ هغوی په سبب د هغه چې هغوی به کول افامن اهل القرى آیا دا کلو والا د دې نه بېغمه شوي دي ان یاتیهم بأسنا بیاتا چې رابشي دوی ته عذاب زمونږ د شپې وهم نائمون او دوی به ودی یره پکار دی الله الله وایي څنګه تاسو بېغمه یئ او داسې هم کیدی چې تاسو د شپې ویده شئ او زه درباندې عذاب راولم او امین اهل القرى آیا دا کلو والا د دې نه بېغمه دي ان یاتیهم باسنا چې رابشي دوی ته عذاب زمونږ ضحا وهم یلعبون په وخت د ساخ کې او دوی به لوبې کوي افامنوا مکر الله آیا افامنوا مکر الله آیا بېیرې دي دوی د تدبیر د الله نه فلا يأمن مكر الله بس نبي يريكي د تدبير دالانا إلا القوم الخاسرون مگر قوم چی تاوانیانی مؤمنان میشر اللہ نیری ذکر امام حسن بصری رحمه الله وی مؤمن نیکیانی کیو دا اللہ نیری او دا فاجر او فاسق انسان ګناونه کوي بیا هم د الله نه یېرېږي د الله نه په امن کې نه یېرېږي چېرې د الله عذاب به راشي د مؤمنان سره د نیکیانو نه د الله د عذاب نه یېرېږي داسې نه سهار له عذاب راشي داسې نه شپې له عذاب راشي داسې نه الله یې په دې کار راونیسي دا د مؤمن حال خو چې یو سړی تاواني نو دی د الله د عذاب نه بیا په امن کې شي ځان ورته داسې ښکاري چې ما باندې چېرته م عذاب نه شي راتلی زه خو ځان له څوک یم دا د بېدینه انسان کار دی او د هغه سړي کار دی چې هغه تاواني الله سبحانه وتعالی دې تاوان نه موږ ساتي اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها آیا نه د ښکاره شوي هغه کسانو ته چې په میراث کې اخلي ځمکه وروسته د اوسېدونکو د هغې نه لو نشاء وصبناهم بذنوبهم کوالو منګه وبرسو عذاب دوی ته په سبب د ګناهونو د دوی یعنی په دې قومونو پسې چې وروسته بیا کم خلک راغلي د ځمکه ورته میلاو شوي ده پکار دی چې هغوی عبرت واخلي موږ داسې هم کولی شو الله وایي چې دوی د دې ګناهونو د لاسه راونیسو لکه څنګه چې مې دغه تېر شوي قومونه تباه کړي ونطبع على قلوبهم او مور بو منګ بزرونو د دوی فهم لا يسمعون دوی ناوري تلك القرى نقص عليك من أنبائها
دا کلی دی بیانو منگتا تا خبرنا داغی ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات او یقینا راغلی وغویت رسولان زمنگ بخکارا دلیلونو فما كانوا ليؤمنوا نوغوی چیمان راوڑے بما كذبوا من قبل پدی وجه چی دروجن گڑلی وغوی پاولکی كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين دغشان موروي الله بزرنو دكافرانو وما وجدنا لأكثرهم من عهد او ندے مندلے منگا دڈیرو دا غوی دا پارا پوروانے دا لوز اللہ ډیرو په دغه قومونو کې او په دغه کلیوالو کې خپل لوز چې کمی کړه وغه لوز یې نه دی پوره کړی وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين او یقینا مندلي ومنګ زیات د هغوی نه خامخا نافرمانه. اوس د دې بعد الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام واقعه د فرعون او د بني اسرائیلو اوږده واقعات وراوړي او په دې اولني آیت کې الله خلاصه ذکر کړې ده. خلاصه څه ده؟ هغه دا ده ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا بیا ولېږو وروسته منګه د هغوی نه موسی علیه السلام په خپلو معجزاتو الى فرعون وملئه فرعون وغټانو د قوم د هغه ته فظلموا بها نزلم کو دوی باغی سره یعنې انکار یې وکړو د معجزاتو فانظر كيف كان عاقبة المفسدين نو ګوره چې څنګه شو انجام د فساد کوونکو. دا خلاصه شوه یعنی د موسی علیه السلام دعوت فرعونیانو قبول کړی دی؟ نه دی قبول کړی. و تفصیل بیانوي وقال موسى وموسى عليه السلام يا فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين يقينا زاب پیغمبر یم د رب العالمین د طرفنا. موسی علیه السلام دا واقعه به انشاءالله زی په زی راځي او ښه تفصیلا به راشي. موسی علیه السلام پر خپل دعوت کې په ډېرو ځایونو کې د فرعون سره بحث مباحثه کړې ده. چې دا ډېر غټ جرأت دی او ډېر غټ زور غواړي او ډېر غټ زړه غواړي چې یو سړی کې یوازې یو فرعون سره مقابله کې او هغه ته دعوت ورکړي. موږ خو که څوک راته رفول الدین ووایي بس ته به یې غر اوچتول دي حاجي کاکا دی حاجي ماما دی حاجي پلانی دی. چې اوس تا ته څوک داسې وایي چې د فرعون په شان زورور بادشاه یې هغه ته خبره کول غواړي توحید بیا به څه کړي؟ موږ معمولي حق نشو بیانولی. بیانول خو پرېږده بل ته په خپله پې عمل نشو کوی په خپله یو خو بل ته بیانول دي که نه څه دا ګران کار دی خو ته خو پې عمل وکړه که نه دی به هم نشي کولی. دی به بل ته څه بیان وکړي او بل ته به څه ووایي چې دا د رسول صلی طریقه ده دا د الله خبرې دي. نو موسی علیه السلام فرعون سره خبرې کولې. په ډېرو ځایونو کې الله دا خبرې را نقل کړي دي. بعض ځایونو کې تفصیل سره بعض ځایونو کې مختصر دي چې مختصر دي. موسی علیه السلام وی زه الله له طرف نه پیغمبر را لېږلی شوی حقیق لایق یم على ألا أقول على الله إلا الحق چې نه به ویم په الله باندې مګر حقه خبره قد جئتكم ببينة من ربكم یقینا راوړی دی ما تاسو ته ښکاره دلیل د طرف د رب ستاسو نه فارسل معي بني اسرائیل نو ولېږه ما سره بني اسرائیل. فرعون او بني اسرائیل باندې ظلم کوي. سورة القصص کې به انشاءالله خبر راشي. ډېر ظلمونه یې کول د هغوی سره. نو موسی علیه السلام ورته وویل دا کسان ما سره پرېږده. قال وی فرعون
إن كنت جئت بآية كتراغلي بيوي معجزي سنة فأتي بها نوخا يا غمنتا إن كنت من الصادقين كي تدرشتننا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين نغزار کړه موسی علیہ السلام امساخ بلا نو ناڅاپه د هغې نه مار جوړ شو ښکاره ونزع یده او راویستو لاس خپل فإذا هي بيضاء للناظرین نو ناڅاپه هغه تک سپین شو د کتونکو دپاره فرعون خو چې خبره چې داسې دغه ده ټوغه ده وکړه چې ما سره معجزه ده د الله له طرف وایي زه وښایه ځه خو دا منظر تاسو په خپل ذهن کې جوړولی شي چې ټول دا غټان خلک ناست دي د فرعون د قوم ټول دا غټان خلک ناست دي او فرعون ته موسی علیه السلام مخامخ ولاړ دا خبرې ورته کوي امسا یې چې ځمکې ته راواچول هغې نه غټ مار جوړ شو اژدها ترې جوړه شو لاس یې چې د جیب نه راوویستو تک سپین پړقېدو نو ګوره دا باطل پرستو له څنګه چل ورځي د دې موسی علیه السلام په دې واقعه کې ډېر زیات عبرتونه دي د باطل پرستو یو طریقه چې ته سوچ کوئ ګوره قال الملأ من قوم فرعون وی غټانو د قوم د فرعون إن هذا لساحر عليم یقینا دا سړی خامخا خپو جادوګر دی د دې لپاره چې په دې نورو خلکو باندې اثر ونه کړي جادو یې ورته ووایي معجزې یې ونه ځکه معجزې به یې تر عوامو متاثره کېدو لکه وایي سړی خو ښه جادوګر دی ښه بیا دې ته ګوره اوس دا عوام را ګرموي دا خلک خو په څه طریقه را ګرمول غواړي که نه چې د موسی علیه السلام خلاف ودرېږي یرید غواړي دی ان یخرجکم من ارضکم چې وباسي تاسو ستاسو د ځمکې نه د دې سره دغه قوم دا غټان هم را ګرم شو عوام را ښه موږ د ځمکې نه وباسي لکه دا نن سبا چې دا مولیان د عوام را اوس د پنځو پیغمبرانو واقعیت بیان شو موسی علیه السلام واقعه روانه ده نو دلته اوس الله سبحانه تعالی یو قانون بیانوي هغه ده چې کله الله سبحانه تعالی یو پیغمبر راولېږي او خلک د هغه مخالفت وکړي نو الله په دغه کلي باندې د هلاکت ته راوستو نه مخکې دا کار کوي چې په هغو باندې فقر راولي غریبي راولي بیماریانې راولي امتحانونه پرې راولي دا پرې ولې راولي کېدای شي دوی واپس شي الله سبحانه تعالی ته ښه نو بس خو واپس شي خو ډېر داسې دي چې الله سبحانه تعالی به د هغوی تذکره کوي پر دې زړونو د هغوی مهر لګېدلی ده زړونه یې سخي د دې سره هغوی ښه سخت شي بیا پې الله سبحانه تعالی فراخي راولي او د الله امتحان په دوه قسمه یا غریبي او یا د مال پراخي الله سبحانه تعالی بیا دغه سختي ختمې کړي دا نعمتونه پې ښه راووروي دې لپاره چې دوی په دې کفر کې او په دې سرکشۍ کې ښه ورننوځي نو دوی هغه زړونه ښه سخت شي بلکې دا بیا وایي دا نه چې د الله امتحان دی ګوره مخکې سخته اوس راحته د الله امتحانونه داسې نه وایي وایي داسې ازمې خو نه دی دا خو د زمانې طریقه ده ګوره زمونږ پلاران نیکونه په هغوی ته څومره سختې رسېدلې هلته په اوله کې په هغوی باندې الله غریبي راوستی و که نه چې هغوی به نرم شي خو نرم نه شو الله پې مال پراخه کړو دا اوس د هغوی هغه بچي دي وایي وګوره زمونږ د پلار نیکه ته څومره سختې رسېدلې خپل دین یې پرېښودی خپل دین نه اورېدلي
او نه نه وړي وی په هغه سختو حالاتو کې چې هغوی د خپل دین نه دي وړي نو ما ورته به پرې پراخۍ کوو په دې نعمتونو کې سره الله دین د خپل دین نه واوړو موږ خو به بالکل خپل دین نشو پرېښودی الله دا خلکو خبره کوي وما أرسلنا في قرية من نبي او ندی لګلې منګه یو کلي ته یو پیغمبر الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء مگر ونیول منګه اوسیدونکي د هغې په تکلیف د مال او په تکلیف د بدن کې لعلهم يضرعون د دې لپاره چې هغوی عجزي وکړي الله ته ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بیا به بدل کړو منګه په ځای د تکلیف باندې ښه حالات دا هم د الله امتحان تکلیف به ختم شو ښه حالات به رالو حتی عفو تر دې چې ډېر به شو دوی وقالو او دا به وویل قد مس آباءنا الضراء والسراء یقینا رسېدلي وو پلارانو زموږ ته تکلیفونه او خوشحالۍ هغوی خپل دین نه پرېښودی نه موږ به څنګه پرېږدو فأخذناهم بغتا نراو بني والمنغاوي ناسابا وهم لا يشعرون وغوين بويدل وستدين بعد الله سبحانه وتعالى دي إيمان طرفت ترغيب وركي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أو كشرت كيلو ولو إيمان راولي أو تقوى كريوي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض نخامخا ركول او كريب اوس د پنځو پیغمبرانو واقعیت بیان شو موسی علیه السلام واقعه روانه ده نو دلته اوس الله سبحانه وتعالی یو قانون بیانوي هغه ده چې کله الله سبحانه وتعالی یو پیغمبر راولېږي او خلک د هغه مخالفت وکړي نو الله په دغه کلي باندې د هلاکت ته راوستو نه مخکې دا کار کوي چې په هغو باندې فقر راولي غریبي راولي بیماریانې راولي امتحانونه پرې راولي دا به ولې راولي کېدی شي دوی واپس شي الله سبحانه وتعالی ته ښه نو بس خو واپس شي خو ډېر داسې دي چې الله سبحانه وتعالی به د هغوی تذکره کوي پر زړونو د هغوی مهر لګېدلی د زړونه یې سخي د دې سره هغوی ښه سخت شي بیا پې الله سبحانه وتعالی فراخي راولي او د الله امتحان په دوه قسمه یا غریبي او یا د مال پراخي الله سبحانه وتعالی بیا دغه سختي ختمې کړي دا نعمتونه پې ښه راووروي د دې لپاره چې دوی په دې کفر کې او په دې سرکشۍ کې ښه ورننوځي نو دوی هغه زړونه ښه سخت شي بلکې دا بیا وایي دا نه چې د الله امتحان دی ګوره مخکې سخته اوس راحته د الله امتحانونه داسې نه وایي وایي داسې ازمېښت خو نه دی دا خو د زمانې طریقه ده ګوره زمونږ پلاران نیکونه په هغو ته څومره سختې رسېدلې هلته په اوله کې په هغوی باندې الله غریبي راوستی و که نه چې هغوی به نرم شي خو نرم نه شو الله پې مال پراخه کړو دا اوس د هغوی هغه بچي دي وایي وګوره زمونږ د پلار نیکه ته څومره سختې رسېدلې خپل دین یې پرېښودی خپل دین نه اورېدلي او نه نه اورېدلي وایي په هغه سختو حالاتو کې چې هغوی د خپل دین نه دي اورېدلي نو ما ورته به پرې پراخۍ کوو په دې نعمتونو کې سره الله د خپل دین نه واوړو موږ خو به بالکل خپل دین نشو پرېښودی الله دا خلکو خبره کوي وما أرسلنا في قرية من نبي او ندی لګلې منګه یو کلي ته یو پیغمبر الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء مگر ونیول منګه اوسیدونکي د هغې په تکلیف د مال او په تکلیف د بدن کې لعلهم يضرعون د دې لپاره چې هغوی عجزي وکړي الله ته ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بیا به بدل کړو منګه په ځای د تکلیف باندې ښه حالات
دام د الله امتحانو تکلیف به ختم شو حالات برالو حتی عفو تر دې چې ډېر به شو دوی وقالو او دا به وویل قد مس آباءنا الضراء والسراء یقینا رسېدلي وو پلارانو زموږ ته تکلیفونه او خوشحالۍ هغوی خپل دین نو پرېښودی نه موږ به څنګه پرېږدو فأخذناهم بغتا نراوبني والمنغاوي ناسابا وهم لا يشعرون وغين بويدل وستدين بعد الله سبحانه وتعالى إيمان طرف ترغيب وركي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أو كثرت كيلو ولو إيمان راولي أو تقوى كريوي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض نخامخا راکول او کړی به موږ په هغوی باندې برکتونه د اسمان او د ځمکې نه په کلي کې په ملک کې په علاقه کې چې برکتونه راځي د هغې یو وجه ده چې د انسانانو کې ایمان او تقوا پکې ولکن کذبوا مگر هغوی دروغجن وګڼل پیغمبران فاخذناهم بما كانوا يكسبون نو راونیول موږ هغوی په سبب د هغه چې هغوی به کول افامن اهل القرى آیا دا کلو والا د دې نه بېغمه شوي دي ان یاتیهم بأسنا بیاتا چې رابشي دوی ته عذاب زموږ د شپې وهم نائمون او دوی به ودی یره پکار دی الله الله وایي څنګه تاسو بېغمه او داسې هم کیدی چې تاسو د شپې ویده شئ او زه درباندې عذاب راولم او امن اهل القرى آیا دا کلو والا د دې نه بېغمه دي ان یاتیهم باسنا چې رابشي دوی ته عذاب زموږ ضحا وهم یلعبون په وخت د ساخ کې او دوی به لوبې کوي افامنوا مکر الله افامنوا مکر الله آیا بېیرې دي دوی د تدبیر د الله نه فلا يأمن مكر الله بس نبي کیږي د تدبیر د الله نه الا القوم الخاسرون مگر هغه قوم چې تاوانیاني مؤمنان همیشه الله نه یېري ځکه امام حسن بصري رحمه الله وایي مؤمن نیکیانې کوي او د الله نه یېرېږي او دا فاجر او فاسق انسان ګناهونه کوي او بیا هم د الله نه یېرېږي د الله نه په امن کې نه یېرېږي چېرې د الله عذاب به راشي دا مؤمنان سره د نیکیانو نه د الله د عذاب نه یېرېږي داسې نه سهار له عذاب راشي داسې نه شپې له عذاب راشي داسې نه الله په دې کار راونیسي دا د مؤمن حال خو چې یو سړی تاواني نو دی د الله د عذاب نه بیا په امن کې شي ځان ورته داسې ښکاري چې ما باندې چېرته م عذاب نشي راتلی زه خو ځان له څوک یم دا د بېدینه انسان کار دی او د هغه سړي کار دی چې هغه تاواني الله سبحانه تعالی دې تاوان نه موږ ساتي اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها آیا نه د ښکاره شوي هغه کسانو ته چې په میراث کې اخلي ځمکه وروستو د اوسېدونکو د هغې نه أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم كوالو من قوبر سوى عذاب دويتا بسبب دا گناهونو دا دوی يعني پدې قومونو بس چې ورسته به کم خلک راغلي د ازمکه او ته ملاو شوي ده پکار دی چې هغوی عبرت واخلي موږ داسې هم کولی شو الله وایي چې دوی د دې ګناهونو د لاسه راونیسو لکه څنګه چې مې دغه تېر شوي قومونه تباه کړي ونطبع على قلوبهم او مور بو منګ بزرونو د دوی فهم لا يسمعون نو دوی ناوري تلك القرى نقص عليك من أنبائها دا کلی دی
بیانو منگتا تا خبرنا داغی ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات او یقینا راغلی وغویت رسولان زمنگ بخکارا دلیلونو فما كانوا ليؤمنوا نو وغوی چی ایمان راوڑے بما كذبوا من قبل پدی وجه چی دروجن گڑلی وغوی پاولکی كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين دغشان موروي الله بزرنو دكافرانو وما وجدنا لأكثرهم من عهد او ندے مندلے منگا دڈیرو دا غوی دا پارا پوروالے دلوز اللہ ډیرو په دغه قومونو کې او په دغه کلیوالو کې خپل لوز چې کمی کړه وغه لوز یې نه دی پوره کړی وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين او یقینا مندلي ومنګ زیاد د هغوی نه خامخا نافرمانه اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام واقعه د فرعون او د بني اسرائیلو اوږده واقعات وراوړي او په دې اولني آیت کې الله خلاصه ذکر کړې ده خلاصه څه دغه ده ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا بیا ولېږو وروسته منګه د هغوی نه موسی علیه السلام په خپلو معجزاتو الى فرعون وملئه فرعون وغټانو د قوم دغه ته فظلموا بها نزلم كدوي باغي سنة يعني إنكاري وكو بمعجزاتنا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين نوغورا چی سنگ شو انجام د فساد کونکو دا خلاصه شو یعنی د موسی علیہ السلام دعوت فرعونیانو قبول کړي نه دي قبول کړي و تفصیل بیانې وقال موسى وموسى عليه السلام يا فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين يقينا پیغمبر یم د رب العالمین د طرفنا موسی علیہ السلام دا واقعه ان شاء الله زی په زی راځي او تفصیلا برایش موسی علیہ السلام پر خپل دعوت کې په ډیرو ځایونو کې د فرعون سره بحث مباحثه کړې ده اسی دا ډیر غټ جرأت ته او ډیر غټ زور غواړي او ډیر غټ زړه غواړي چې یو سړی کې یوازې یو فرعون سره مقابله کې هغه ته دعوت ورکړي موږ خو که څوک راته رفل الدین ووایي بس ته به یې غر اوچتول دي حاجي کاکا دی حاجي ماما دی حاجي پلانی دی چې استاد ته څوک داسې وایي چې د فرعون په شان زورور بادشاه یې هغه ته خبره کول غواړي توحید بیا به څه کړي موږ معمولي حق نشو بیانولی بیانول خو پرېږده بل ته په خپله پې عمل نشو کوی په خپله یو خو بل ته بیانول دي که نه څه دا ګران کار دی خو ته خو پې عمل وکړه که نه دی به هم نشي کولی دی به بل ته څه بیان وکړي او بل ته به څه ووایي چې دا د رسول صلی طریقه ده دا د الله خبرې دي نو موسی علیه السلام فرعون سره خبرې کولې په ډېرو ځایونو کې الله دا خبرې را نقل کړي دي بعض ځایونو کې تفصیل سره بعض ځایونو کې مختصر دي چې مختصر دي موسی علیه السلام وی زه د الله له طرف نه پیغمبر را لېږلی شوی حقیق لایق یم على أن لا أقول على الله إلا الحق چې نه به ویم